په نړۍ کې له کرونا د مړو شویو کسانو شمیر له 100,000 واوښت. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کرونا وایروس له امله له 100,000 زیاتو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د شمیرو له مخې ټول ټال 2.5 کسان تر دې مهاله په دې وایروس اخته دي چې ویل کېږي 80,000 خلک ترې روغ شوي دي. د دې وایروس له امله تر ټولو ډیر ځپل شوی هیواد تر دې مهاله ایټالیا دی چې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې یې 622 کسان مړه شوي دي. له دې سره په ایټالیا کې د ټولو مړینو شمیر 3022 ته رسیږي. له ایټالیا او چین وروسته دغه وایروس ایران ډیر ځپلی دی. د دغه هیواد د روغتیا چارواکي وایي په ایران کې 19,000 کسان په کرونا ناروغۍ اخته دي او ټول ټال 1433 کسان ترې مړه شوي دي چې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 149 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.